د زمري 24مه د هیواد د آبادۍ پیل. د افغانستان اسلامي امارت له پیله تر اوسه ټولګټو وزارت د داخلي، سیمهیز او نړیوال اتصال رامنځته کولو او په هیواد کې د زیربنایي پروژو پلي کولو په موخه د لویو لارو، سړکونو، اوسپنې پټلۍ، پلونو، تونلونو ساتنې او څارنې او د لویو لارو په اوږدو کې د جوماتونو د جوړولو او ترافیکي علایمو نصبولو اړوند د ګڼ شمېر پروژو چارې پیل کړي او ګړندۍ کړي، چې د کابل کندهار لویې لارې اساسي بیارغونه، د سالنګونو لویې لارې او تونل اساسي بیارغونه، د هرات کندهار د 230 کیلومتره اوسپنې پټلۍ تفصیلي سروې او ډیزاین ترسره کول، د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د امکان سنجۍ مطالعات او تفاهمنامه لاسلیک کول، د کابل غزنی دویم لاین سړک رغول، د کابل جلال آباد دویم لاین سړک رغول د بیلګې په توګه یادولی شو. ټولګټو وزارت د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې ټولو افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د اقتصادي او تجارتي ودې، د سیمهیز او نړیوال اتصال او ټولنیز پرمختګ لپاره به د باکیفیته، خوندي او پایداره ترانسپورتي زیربناوو یعنې لارو، پلونو، تونلونو او اوسپنې پټلۍ په جوړولو، ساتنه او څارنه کې جدي هڅې وکړي. درنو هیوادوالو، ازادي او خپلواکي یو نعمت دی او آبادي مسؤلیت دی. د زمري 24مه موږ ته د عمل، آبادۍ او خدمت پیغام راکوي. د زمري 24مه یوازې د خپلواکۍ تاریخي ورځ نه، بلکې د هیواد د نوې آبادۍ پیل هم دی. موږ خپلواکي د سرونو د قربانۍ په قیمت اخیستې ده، نو لازمه ده چې د آبادۍ له لارې یې ارزښت وساتو. ګرانو هیوادوالو، د زمري 24مه د هیواد د برم، وقار، عزت، خپلواکۍ او قربانۍ ورځ ده. راځئ چې دا ورځ د اتحاد، کار او خدمت په ځواک سره ولمانځو. د اسد 24مه د هیواد د خپلواکۍ تاریخي ورځ مو مبارک شه.